درنو لیدونکو السلام علیکم. نن درته په دغه ویډیو کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خپل شتون او نفوذ له نورو هیوادونو سره د سیالي لپاره نه بلکې په افغانستان او سیمه کې د ثبات او همبالنې لپاره وکاروي. پخواني ولسمشر نوموړی همداراز ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري خپله د همدې هیوادونو په ګټه ده. ښاغلي کرزي همداراز د افغان سولې د بهیر افغاني کولو او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار کړی. ښاغلي کرزي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. کابل ته د ښاغلي پومپیو د سفر موخه په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بحران ته د حل موندل بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران هم د دې سیاسي کړکېچ په اړه اندېښنه ښودلې ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې افغان سیاسي مشران به په یوه داسې اداره رامنځته کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د دې څرګندونو هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په غبرګون کې ویلي له تهرانه د افغانستان د قضایو او مسایلو په اړه د ټول سطحي فکر مندي دي. په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو فعال اعلان راهیسې روان دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د دې ټاکنو ګډون اعلان کړی، خو سیال یې عبدالله دا پایلې ونه منلې. ښاغلي عبدالله د مارچ په 9مه نیټه له ولسمشر غني سره پر یو وخت د خپلې لوړې مراسم ونیول او اوس ځان د افغانستان د ټولو ولسمشر بولي. د امریکا ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، هند او پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو ښاغلي غني ته د بیا ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، خو روسیې او ایران په دې اړه تر اوسه څه نه ویلي او نه یې ولسمشر غني ته مبارکي ورکړې ده. که دغه ویډیو مو خوښه شوې زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. له لیدلو مو یوه نړۍ مننه. ژوندي اوسئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درته غواړم. مننه. ژوند